دا د نړۍ هغه یخه سیمه ده چې د مرګ او ژوند ترمنځ پکې یوازې څو ثانیې فاصله وي. داسې سیمه چې یخ یې ستاسې پوستکي ته نه بلکې مستقیم یې ستاسې تر زړونو در رسیږي. دومره یخه چې حتی د ګرمو اوبو تویول پکې ځمکې ته له رسیدو سره سم په جامد یخ بدلیږي. دا ځای د روسیې هیواد یاقوتیا سیمه ده چې له ماسکو سره 15,000 کیلومتره واټن لري. تر انټارکټیکا وروسته د نړۍ تر ټولو یخه سیمه بلل کیږي. خو په حیرانتیا سره انټارکټیکا کې هیڅ انسان نشي اوسېدلی. برعکس دلته تر 300,000 انسانان او مختلف حیوانات په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. د انټارکټیکا چې د حرارت درجه تر -90 درجو سانتیګریډ پورې ثبت شوی، دلته تر 80 سانتیګریډ پورې په عام ژمي کې رسیږي. د دې ځای هوا دومره یخه ده چې له ساه اخیستو سره سم مو پوزه بندوي. دلته له کورونو څخه د واورو پاکولو کې هم ساعتونه وخت تیریږي. د دې سربیره بهر ولاړ موټر په څو ساعتونو کې په درانه یخ پوښل کیږي. له همدې امله ډیری خلک دلته خپل موټر چالان پریږدي. حتی د دې سیمې په بازارونو کې ماهیان، غوښه او ورته نور اشیا له دکانونو بهر ایښودل شوي وي، ځکه دلته یخ دومره زیات دی چې د یخچالونو اړتیا نشته او خلک یې له یخ څخه د ځان ژغورنې لپاره د رینډر په نوم د شمالي غرڅو او د ارټیک ګیدړو او لیوانو له پوستکو څخه جوړ لباسونه په تن کوي، کوم یې چې په دې یخه نړۍ کې له یخ څخه خوندي ساتي. په هر حال د داسې سیمو خلک د یخ پر وړاندې هر ډول وسایل لري. یعنی یخ هغه خلک نه وژني چې وسایل لري، بلکې هغه خلک چې بې وسه او په نس وږي وي، چې هم له یخ ځورېږي او هم له ګرمي.